داشت صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټیک. د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت. ریچارډ بنټ وایي نړیواله جنایي محکمه د افغانستان په ګډون په نړۍ کې عدالت شونې کوي. د حقابې پر سر ناندرۍ. پزشکیان وایي ایران او افغانستان د هلمند حقابې په اړه خبرې کوي. په هیواد کې د جنایي پیښو زیاتوالی. په هرات کې د ولایتي شورا د یو مخکني غړي مرموزه وژنه. محمد صادق د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړی سلاکار ټاکل شوی. او د لبنان پر سویل د اسرائیلو په هوایي برید کې 15 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې نړیواله جنایي محکمه د افغانستان په ګډون په نړۍ کې عدالت شونې کوي او باید د دغه محکمې ملاتړ وشي. ښاغلی بنټ د جمعې پر شپه په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو له نورو کارپوهانو سره یوځای د متحده ایالاتونو له مشرانو جرګې غوښتي چې پر دې محکمې د بودیجې بندولو لایحه رد کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون د امریکا له مشرانو جرګې غوښتي وو چې پر نړیوالې جنایي محکمې د بودیجې له بندېدو سره مخالفت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو د لومړي وزیر او د هغه د پخواني دفاع وزیر د نیولو د حکم له صادرېدو وروسته د امریکا د استازو جرګې له دې محکمې سره د پریکون او پرې د مرستو د بندېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې ریچارډ بنټ ټینګار کړی دی چې نړۍ تر بل هر وخت زیات عدالت ته اړتیا لري او د امریکا لخوا له نړیوالې جنایي محکمې سره پریکون د بشري حقونو نقض دی. یادونه ده چې نړیوالې جنایي محکمې په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه به وڅېړي. د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي اپارټایډ یوه بیلګه ګڼلې او یادونه یې کړې وه چې هڅه کوي طالب چارواکي ځواب ویونکي کړي. تر دې وړاندې اعتراض کوونکو ښځو په نړیواله جنایي محکمه کې د طالبانو د محاکمه کېدو غوښتنه کړې وه. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خبر ورکړی چې هیواد باید د هلمند حقابې په تړاو له افغانستان سره مذاکره وکړي. تسنیم خبري اژانس د جمعې ورځ راپور ورکړی چې پزشکیان دا څرګندونې سیستان او بلوچستان ولایت ته د خپل سفر پر مهال مطرح کړي دي. نوموړي ویلي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ایران ولسمشر ټینګار کړی سیستان او بلوچستان چې سمندر ته لاره لري کولی شي د افغانستان او پاکستان لپاره یوه طلایي موقع وي. د هغه په خبره 3 وړه هیوادونه باید له دې لارې څخه ګټه پورته کړي. په تیرو 3 کلونو کې له طالبانو سره د ایران اختلاف د هلمند حقابې موضوع ده چې څو ځلې دواړو خواو مذاکره او خبرې اترې وکړي او ان په ځینو مواردو کې لفظي شخړې هم رامنځته شوي دي. د هرات سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو مخکنی غړی په مرموز ډول وژل شوی دی. سرچینو د شنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي چې د عبدالرحمن علیزي مرادي په نوم دا مخکنی وکیل د هرات په اړوندو کې د خپل کور مخې ته وژل شوی دی. بل خوا علیزي ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی د خپلې وسلې د پاکولو پر مهال د ناپامۍ ډزې په پایله کې ژوند بایللی دی. ورته مهال یو شمېر سرچینې وایي چې دا پیښه مرموزه وه او لا روښانه نه ده چې آیا هغه د ناپامۍ په ډزو لګېدلی هغه په قصدي ډول وژل شوی دی. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه هرات کې جنایي پیښې ډېرې شوي دي. د هرات اوسیدونکي طالبان د دوی د امنیت په ټینګښت کې پر بې کفایتۍ تورنوي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د یو فرمان پر بنسټ د افغانستان په چارو کې د دغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق د خپل ځانګړي سلاکار په توګه ټاکلی دی. محمد صادق د جمعې ورځ په ایکس پاڼه کې د یو فرمان په خپرولو سره دا موضوع اعلان کړې ده. د فرمان له مخې محمد صادق د تیر کال د ډسمبر پر 3 پر دې دنده ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې صادق په دې وروستیو کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. هغه له دې مخکې په افغانستان کې د پاکستان د استازي په توګه کار کاوه. صادق څو ورځې مخکې افغانستان ته سفر کړی و. پاکستاني رسنیو افغانستان ته د صادق د سفر موخه د تحریک طالبان پاکستان یا TTP پر وړاندې د طالبانو دریځ بدلون قانع کول بللی و. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د لبنان پر سویل د اسرائیلو په هوایي برید کې 15 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. رویټرز راپور ورکړی چې د اسرائیلو پوځ د جمعې ورځ د لبنان په سویل کې
د حزب الله لپاره د مهماتو یو لیږدونکی موټر په نښه کړی دی. د اسرائیلو پوځ ټینګار کړی چې د تل ابیب او لبنان د حزب الله ترمنځ اوربند ته ژمن دي، خو هر ډول ګواښ به له منځه یوسي. اسرائیل او د لبنان حزب الله شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د امریکا تر څارنې لاندې پر 80 ورځني اوربند سره سلا شول. د لبنان حزب الله د ایران تر ملاتړ لاندې د غزې د جګړې له پیلېدو وروسته پر اسرائیلو هوایي بریدونه پیل کړي وو چې د حزب الله او تل ابیب ترمنځ د داسې سختې جګړې لامل شو چې سلګونه کسان پکې ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ویلي وو په لبنان کې د حزب الله ټولې پوځي وړتیاوې له منځه وړي دي. قدرمن لیدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه له ملکیار مو مننه.